السلام علیکم ملګرو. نن ویلاګ ډېر مزیدار دی او نن ډېر ښکلی چکر وهو. ځو بره منیر طرف ته. د دې ملګري م څه کار دی، څه څاروي بوځي. د خپل ګاډی دی، دی پای کې پک اینډ ډراپ کوي د څاروو، او دی خپله د څاروو کاروبار هم کوي که نه. نو دا اوس زه درسره نن سهار روان شوم او اوس دا میښه د هلک را روانه کړې ده او دا به اوس مونږ دې ګاډي ته خېجو وه او دې مخکې سړی نواری مو کو. نو اوس ګورو که نه چې دا څه کوي، خېجي او که نه. راځئ نور دی لکه روړه لخته ورسېدو اوس رستم ته. د سورا په ګاډي کې مبلین بدلوي. دا رستم مین بازار دی او دغه روډ چې دا بورډ چې تاسو وینئ نو داسې روډ تللی دی بونیر ته. بونیر روډ باندې اوس موږ راوړېدو او دا بونیر روډ دی. دا ډېر ښکلی ځای دی. مالټې را رسېدلي دي. دسمبر فسټ دی او ډېر ښکلی موسم دی. دې سره به زه ډېرې ډېرې لبې کوم. چکر دی وی چې پکار پکلار را دی او کوم دې څه کې نه وکاو او جو سر ته او وی چې دا کتر کوي سر کوي اوکې ویډیو کې اسه په تاسو دې سړیو کې دا بس aquí está con mi quiserio bacana. دا چې دی کنه لګ لګ دا راوړي دا اوس مین ټاپ ته ورسېدو او د ملګري ته مې سور رابطه مې دلته زه ودرېږه. دا هغه مخامخ کلی چې ښکاري دې ته سرخابي کلي وایي. نو دا چې کله دا غر شروع شي که نه نو په هغه ځای کې دا دی. امبیلې ته نږدې یو او دا بالکل په ټاپ باندې یو هوټل دی. نو د ملګري وی چې یاره زه وږی شوی یم او ما هم چای مې سهار نه و څښلی. نو دوی وایي چې یاره زه به هم چای وڅښم. نو اوس د ده نه تپوس کوو که نه
چې دې سره څه انتظام شته او ستاسو کنه. نوم مو عباس دی که نه؟ سهراب ریشه وایم عباس. زما د هغه بله لږ نوم ته خیال دی. نو سهراب ګاډی انخته و. تاوی راکوز کا راکوز کا بیا مې دګي و هلکه د وړوکې غوندې ځای و شی بیا ښه وته نه هلته به وروسته نه ته که نه د په چیک باندې خو ډېر په اسانه ووتو. ستا دا کار مې خوښ نه دی. دا د بنیرو دا کار خوښ دی. دا پیرې به د پیرې ټریپ لګو ښه
اخره کې دا د سهراب د ملګري یو ګاڼې ده او دلته به لږه ګرمه ګوړه وخورو او ځان سره به لږه وومسو. نو بیا دا تاسو کتی شئ پور راختلی دی او ښه ګرمه ګوړه ده. دلته مونږ ګوړه وخوړه او بیا ځان سره مې ترې لږه ومړه.